السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل ټکی کام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو په تخار ولایت کې سلګونه بوتله شراب او د شرابو قاچاق کوونکي نیولې دي. زلمی خلیزاد طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې د بندیانو خوشي کولو او د ورکم لپاره د هڅې ګړندۍ کړي. تخار ولایت کې وی کورنۍ د فقر له امله خپل ماشوم په 8000 افغانۍ پلورلی دی. روغتیا وزارت خبر ورکړی چې ښایي 26 میلیونه افغانان په کورونا وایرس اخته شي. ایراني ځواکونو په قصدي توګه 50 تنه افغانان پر سیند لاهو کړي دي. امریکایي ویان د وضاحت په ډول ویلي د میلر خبرداري د جګړې لپاره نه بلکې د سولې لپاره یو هیله وه. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر په کورونا وایرس اخته شوی دی. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه کسانو د قرنټین ضد لاریون کړی دی. کاناډا کې په لومړي ځل په لاوډ سپیکر اذان ته اجازه ورکړل شوه. د شمالي کوریا ولسمشر د مرګ تر اوازې 20 ورځې وروسته پر میډیا را څرګند شو. د خبرونو پای.